الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت بيانو او آخرنی خبر من دا کړي و ان رسول صلی الله علیه وسلم تر وفات شو او دغه شان بیا باغی پسې سموده ورسته د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي خدیجه رضی الله عنها هغه بیا وفات شو. غمونه ټول را جمع شو یو ځای او رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته چې کوم تکلیفونه ملاویدو د مشرکانو د طرف نه هغه خډیر شو او دغه وجه دا و چې رسول صلی الله علیه وسلم تر وفات شو. دغه ته مونږه اشاره کړو او ته مونږه دغه تفصیل کړو. نن به ان شاء الله په دې درس کې د رسول صلی الله علیه وسلم سفر او دعوت د مکې نه بهر هغه بیانو ان شاء الله. او رسول صلی الله علیه وسلم طائف ته سفر کړو نو الته شي او سنو شي دا بیانو د الله په توفیق سره. دا خبره ما په دې تیر شو درسونو کې کړې و چې رسول صلی الله علیه وسلم یو وخت په مکه کې تیر کړی او بل په مدینه کې تیر کړی چې دغه ته مکی دور وي او دته مدني دور وي. بیا د مکی دور مونږ وی چې په درې حصو کې تقسیم دی. اولنۍ حصه 3 کاله پټ دعوت مونږ یې تفصیل کړو او دویمه حصه 2 کاله ښکاره دعوت په مکه کې دننه دا ټول څو شو 10 کاله شو. دریمه مرحله دعوت د مکې نه بهر او رسول صلی الله علیه وسلم ټول 14 کاله تیر کړي دي په مکه کې. نو 3 کاله پټ دعوت او 2 کاله ښکاره دعوت په مکه کې دننه 3 کاله بیا رسول صلی الله علیه وسلم پکې د مکې نه بهر ته وته دعوت ته پاره. هغه کې ولنې سفر رسول الله صلی الله علیه وسلم د طائف طرف ته کړی د شوال په میاشت کې د نبوت 10 کالو او دا خبر موږ بیان کړو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي او د رسول صلی الله علیه وسلم تر د دوانه د نبوت په 10 کال کې وفات شي. هم په دغه کال کې رسول صلی الله علیه وسلم طائف طرف ته سفر هم کړی. دا میاشت د شوال و او 10 کالو د نبوت چې میلادي هغه 619 دی. میلادي تاریخ انګریزي تاریخ څه ته مونږ وایو هغه 619 دی. یا د مې د میاشتې اخرنی ورځې او یا د جون د میاشتې اولنی ورځې وي. خو په دغه ورځو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سفر کړی طائف طرف ته. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې د مشرکانو د طرف نه هغه ته چې کوم اذیت ملاویږي هغه ډیر شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې و، نو سره په خوا کې هغه ترو او نو سره په خوا کې هغه بیبي وه. نو هغه د سوچ کو چې راځه بهر ته لاړ شمه نو کېدی شي که هلته چې ته ملګري پیدا شي او داسې خلک پیدا شي چې هغوی دا دعوت قبول کړي. نو د دې غټې حادثې په باره کې به انشاءالله خبرې کوو. هغه واقعه چې هغه مسلمان ته صبر ښیي او هغه واقعه چې هغه مسلمان ته د دعوت طریقه ښیي او هغه واقعه چې مسلمان له تربیت ورکوي چې مصیبتونو کې او په سختو کې به څه کوي او هغه واقعه چې انسان ته دا خبره ښیي چې د دین دپاره قرباني ورکول غواړي.
هغه واقعه چې هغه د عبرتونو د درسونو د نصیحتونو نه ډکه ده، هغه واقعه چې د دې انسان سره را پیښه شوې ده چې هغه د دې انسانانو استاد دی او هغه د دې امت مشر دی. د رسول صلی الله علیه وسلم سفر طائف ته مشرکانو چې کوم زیاتی شروع کړي په دغه آخري ورځو کې هغه ماته اوس ذکر کړي. رسول صلی الله علیه وسلم به کور ته روانو، په لاره کې ورته ظالمان ناسو، نو په دې ویښتو کې به ورته خاورې واچولې، د ګیري په ویښتو کې، د سر په ویښتو کې. کور ته به رسول صلی الله علیه وسلم راغی، فاطمه رضی الله عنها په ژړا شو چې کله د خپل پلار دا حالات به ولیدو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لا تبکی یا بنی، جاړه مه لور، ان الله مانع اباک، الله به ستا د پلار مرسته کوي او الله د هغه ملګری دی. اگر که تره تې لاړ او ښځه تې لاړه خدیجه رضی الله عنها، خو الله به یوازې نه پرېږدي او نه یې دې پرېښودی یوازې. ذکر الله سبحانه وتعالى بالقرآن کې سوی بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. نو استرب ته پریدي او نه پرېښودی او نه دې تېرېږي. نو په هر وخت کې الله سبحانه وتعالی د رسول صلی الله علیه وسلم مرسته کړې ده. کله کله دا مرسته لږه لیټ کړې ده، هم د یو حکمت دپاره. د دې بعضو مسلمانانو دا سوچ دی چې ټقه او پړقه بس موږ مسلمانان یو، الله به زموږ مرستې کوي. ولې په پلاني ملک کې ظلم روان دی، الله ولې مرسته نه کوي؟ ولې پلاني ملک ته به څه کوي؟ ته به ډوډۍ وخورې، ته به ښځې ساتې، ته به پیسې ریالونه ډالرې ګټې، او دا تپوسونه به کوې چې ولې الله د مسلمانانو مرسته نه کوي؟ نو د دې مرستې دپاره څه شروط الله ایښودي وي، دا کار وکړي د به سره مرسته وکړو. کله نه کله به دا کار ته کړی وي، بیا به د الله دا مرسته لیډ کړي، نو هغه امتحان وي چې پته ولګي چې د دې سړي څومره ایمان دی. نو د ایمان دعویدار دعوی چې کې هغه ډېر دي، د هغې د ثابتولو لپاره بیا دلایل پکار دي، او دلایل لري چې ته صبر وکړي. خبره ما دې پورې راواغېسته چې الله سبحانه وتعالی د خپل پیغمبر یوازې نه دی پرېښودی. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا سوچ وکړو چې راشه یو بله طریقه د دعوت اختیار که، او هغه دا ځای بدلول. او دا خبره یاد ساتئ چې د دعوت کولو یو طریقه نه ده، لکه څنګه چې دې بعضو خلکو نن سبا خاص کړې ده په 3 ورځو پورې او په 4 ورځو پورې او په کال پورې بس، او دعوت او تبلیغ دغې ته وایي. نه، دعوت او تبلیغ یو خو خاص وخت نه لري، دا به همیشه کې چې څو پورې ستا په دې بدن کې سایي ده به کې. او بله ده چې د دې دپاره یو طریقه خاص نه ده، دا که ته بیان کې، دا که ته درس کې، دا که ته لیکل کې، دا که ته په انټرنیټ کې، او دا که ته کیسټ خورې او میموري خورې، دا که ته چا سره مناظره کې، که چا سره مباحثه کې، دا ټول دعوت طریقې دي. او په سورة نوح کې الله سبحانه وتعالی د نوح علیه السلام خبره نقل کړي دي چې یا الله ما دوی ته دعوت وکړو د شپې د ورځې په پټه په ښکاره، یعنې ټولې طریقې مې استعمال کړي. دلیل دی چې دلیل په دې خبره باندې چې دعوت یو طریقه نه ده. نو دعوت یو طریقه دا ده چې انسان ځای بدل کړي. په یو ځای کې ستا دعوت ونه چلېدو، نو خپله حوصله هغه مه خرابوه، ارادې مه کمزوري کوه، بلکې بل ځای ته لاړ شه او بل ځای ته لاړ شه. یو ځای کې به الله سبحانه وتعالی ستا مرسته وکړي. دا د داعي دپاره ګوره اهمه خبره ده چې بس یو ځای راټینګومه، به دقه ځای ده او که دې ځای کې دعوت ونه چلېدو، یو خبره لاړه ختمه شوه. نه، رسول صلی الله علیه وسلم سوچ وکړو چې راشه دا ځای به بدل کړو. نو طایف یې غوره کړو. بې سوال په زړه کې دا راځي چې طایف په ځای باندې بل ځای ته ولې نه تو طایف یې غوره کړو. نو طایف په دې غوره کړو ځکه چې دا یو اهم مرکز و، خصوصا د قریشو، او دا یو داسې ځای و چې تجارت میلې پکې هم لګېدې، او د دې مکې والو د دې قریشو ځمکې مو په
طائف کې نو یو بل پیژندوم او بل چې مدقه مکی ولا به په ګرمۍ کې به طائف ته تلو طائف موسم یخ نو الته به دوی تلو دا وخت به الته تیرو او طائف ولا به مکی ته راتلو نو یو بل پیژندو بلکې د یو بل خپلوانو مو رښتې مو دی یو بل سره ذکر رسول سم دغه زیغ ورکو چې د خلک منګه پیژنې او منګه پیژنو نو که دوی دعوت قبول کو دوی بیا په دې قریشو کې کار کولای شي څومره اوچت سوچ دی ځکه که ناشنا خلک د دین قبول کی نو د قریش د ناشنا خلکو خبره نه مني او د دې خلکو به مني دغه به غټ مشران خلک دی او غټ غټ خاندانونه هلته اوسېدو رسول الله سلام طائف طرف ته روان شو د نبوت لسم کالو او ما په دې باندې تفصیلی بیان کړم دی خو اوس په سیرت کې راغی او په هغه درس کې ما دله عنوان یې خودو الطائف آمال و آلام د طائف سفر امیدونه او تکلیفونه امیدونه دي د رسول سلام او تکلیفونه به ته ملوي رسول سلام طائف ته وته او پیاده لاړو په سورلۍ باندې نه تلې وجه هغه د چې قریش ولا بشک ونه کی ځکه په سورلۍ باندې وزي نو بیا به قریش ولا د پته لګي چې دا سړی چې ته بهر ته وزي نو راشي چې موږ د مراقبه وکړو چې دې څه کوي او رسول صلی الله علیه وسلم دا غي د لاسه د سفر پیاده کړي او تاسو سوچ وکړئ چې رسول سلام دا سفر د طائف پورې پیاده کړي دي او دا تقریبا 15 کیلومتره لار ده او دا ټولي سختي د رسول سلام تیرولي د دې لپاره چې د امت ته دین واضح شي او د دې لپاره چې د امت توحید وپیژني او د دې لپاره چې الله سبحانه وتعالى موږ په جنت کې ځای راکړي او د دې لپاره چې الله سبحانه وتعالى موږ د جهنم نه بچ کړي د دې لپاره رسول سم د سختي تیری کړي او بیا د بازو ظالمانو دغه په جواب کې دا وی چې سید دا خبره خو د رسول سم د غوښمن مذهب جدا دی او استاد جدا دی سید دا خبره خو د رسول سم د مولوی سی وی چې دې څه بنه کې سید استاد خبره سید چې رسول سم دې سی ویلي خو ملک ولا خو نه مني کنه علاقه ولا خو نه مني نبی او موږ شکو کوردا ست جواب دی دغه خو کوم چې رسول سم تاسو سره کړی دومره وګ سفر او دا پیاده او صرف اوسره یو کسو په دغه سفر کې څوک زید بن حارثه رضی الله عنه او دا کسته چې رسول سم ته زوی ویلو بیا الله سبحانه وتعالى په دغه خبر باندې ردو کو چې څوک چې د بخله باندې زوی نه دی زوی کیږي نه د رسول سم د ځان سره بوته په دې چې لکه د رسول سم ملګری بمي د سفر چوکیدار بمي نو مرسته بم کوي خدمت بم کوي د رسول صلی الله علیه وسلم او دا دلیل دی په دې باندې چې نیکانو خلکو خدمت کول دا یو عبادت دی او په دې باندې تفصیلی خبره ما په هغه واقعې کې کړو کوم واقعې چې د خضر او د موسی علیهم السلام دی او بای کې موسی علیه السلام چې وته نو د ځان سره یو ځوان لک روان کو چې راغنو مو یوشع ابن نون علیه السلام او په هغه کې پیغمبر نو ناغه ډېر خدمت وکړو اذ قال لفتاه آتنا غداءنا دا خوراک روان مته چې خوراک څخه بغیر غستو د اوبو تیارې د سورلې د هر څه باغ کول رب العالمین ته پیغمبر جوړ کو د نیکانو خلکو خدمت چي کې او د علماو خدمت چي کې الله تعالی علم درکې دا خبره یاد ساتي او په زړونی وری کوي کم سړی چې د علماو بي عزتي کوي والله العظیم د کعبه پر رب د قسم خرم ک 2000 کال عمر یې کنه نو ټکه علم نشي زده کولای د علماو ادب او احترام دا هم نقطه ده کله کله دیسي طالب علم به چې دغه دماغ تیز نه مسلو ته نه دی غوډه محترمي یو وخت کول الله دماغ کولاو کی یو نیم بد دماغ ورسم تیز ډیره مسلې بوته دي تکبر بم کوي د علماو ته په سپک نظر ګوري په یو بس خبري په بل بس خبري هغه کمی چې کړي هغه ته الله واخلي نیکانو خلکو خدمت په دې الله جنت ورکړي نو د رسول سره روان شو رسول صلی الله علیه وسلم په دې لار باندې چې په څومره کسانو تیر شوی دي ناغوله په منځ کې دعوت ورکړي دا به کې فائدہ وشو
چې په لارم کوم خلک راغلي دي نو رسول صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړي په دې کې رد په خلکو باندې کوم چې وي زموږ قبر جدا دی او د قبر جدا دی چې ته چاته نصیحت وکړه مړه د قبر جدا دی زموږ قبر جدا دی نه ته به نصیحت کې ته به هر چاته نصیحت کې وې منله خدا وې نه منله الله به دې تپوس کوي خو رسول صلی الله علیه وسلم ټولو ته دعوت کړي او دا ګوره دا دومره اوږد سفر رسول صلی الله علیه وسلم نه د شهرت لپاره کوي نه د پیسو د ګټلو لپاره کوي او نه دا چې مقام او منصب وته ملاوي شي دا صرف او صرف د الله د رضا لپاره او د دین د اشاعت لپاره او الله ته ویلي بلغ ما انزل اليك من ربك اسجه ته ما ویلي دا به رسې وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وکدي چې دیونه کړو نو بیا امانت ته زیته ونه رسو نو رسول سره دا غمو چې د امانت به زیته رسول غواړي طائف ته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسېدو د ډیرو سختو نه بعد د ډیرو مصیبتونو نه بعد او د ډیرو تکلیفونو نه بعد نو د ثقيف د قبيله مشرانو سره ملاو شو او ما دا خبر په دې سیرت کې بار بار کړی دی چې دعوت چې کله د مشران خلک کې قبول کړي نو دا ډیر فائدہ مني ځکه چې دوی مخکې کار کوي او کمزور غریب خو ځان له یریږي نه هغه بیا مخکې دعوت دې څه خاص نشي کولی الا من رحمه ربي شي باز پکې هغه لیکي نو رسول سم ډایرکټ لاړ او ثقيف قبيله د مشرانو سره ملاقات وکړ او ثقيف قبيله کې چې کم مشران او غدري رونو چې دا یو نوم عبد یالیل او د دوی نوم مسعود او درېمو حبيب او د دریونه زامنو د عمرو ابن عمير الثقفي د دوی پلار ډیر مشر سره و نو بیا د پلار د مرګ نه بعد د مشرتیا د دې دریونه سره و رسول صلی الله علیه وسلم دا وره کینا سوسره غوی پیجندو او رسول صلی الله علیه وسلم پیجندل رسول صلی الله علیه وسلم چې څنګه کینا سو دعوت ولا ورکو دا طریقې د پیغمبرانو چې هغه موقع ګوري چې چاته د الله خبر وکړو چاته د دین خبر وکړو یوسف علیه السلام جیل ته لاړ دوه کسان په سره وي مو خوب لیدلی بیان به کوم ته د خوب تعبیر موقع د اوس دا کسان دته ضرورت لري یعنی پاسې دې خو تینی شي کنه ځکه چې هلته هغوی جواب غواړي د څه د دې خوب چې د خوب تعبیر به صحیح ناغو ته شروع وکړه یا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير وی اې د جیل ملګرو اسی دې خبره کې اوسو چوکي کنه چې وسړی د ډیرو معبودانو بندگی کوي د غوړه د کنه یو سړی د یوازې د یک یوازې د یو الله بندگی کوي نو د وره بیا مخې ته دعوت وته چې کله د توحید په دې مسله باندې پوکړو نو به وته اما احدکما هر چې تاسو خوبونه دی لغې دا جواب دی دا پته چې دا اوس د ماته محتاج دی نو موږ هم په کار چې دا طریقې استعمال کو په خپل کارونو کې په مزدورو کې په بیٹکونو کې چې سره ملاقات کو یو منټ وته نصیحت کو ک نوري سن نشي کوله څوک د سره ملاوي شي د څه ته درس لرازه زبده بشراشم زبدي بوزم په گاډي کې زبرته زیو خم زبر سره ملګرتیا وک یو کسره ولا بل یو الله هدایت ورکو د چې څومره نیک اعمال کې هغه ته مجر ملاوي به چې هغه بل دعوت ورکو بل ورکو د سلسله په ټوله په تابع روانه رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورکو چې دین قبول کړي او د یو الله بندگی وکړي جواب هغه ډیر بے ادب جواب وکړو او دې جواب وکړو چې هغه کې د رسول سلام بے قدری وکړه او سبحان الله د تعصب دومره وران شي چې هغه خپل اصل خویم پرېخو او په عربو کې د دې غټ خویو چې د میلمستیا وای کوله دې ظالمانو دې کې د خویم پرېخو او دې کیږي ما بخپل دې زما به تجربه ده ځان ته بسوي حجره حق ته بیان کې کنه
نغار څه پرېږدي هغه چې کوم ښه خوی نه هغه د پسې هم پرېږدي. نو دا اوس دوی له پکار و چې د رسول صلی مېلمستیا یې کړې وی چې دومره لرې نه راغی راشه کښېنه ونه مېلمستیا وله ونه کړه او هغوی به څنګه د رسول صلی دعوت قبول کړی وی. یو خو دا دی چې د ثقیف قبیله په خپله غټه قبیله ده او دا کسان پکې څه دي مشران دي. نو اوس د دوی سره بوتانو پراته دي نو که دوی د رسول صلی الله دعوت قبلوي نو د بوتانو د تجارت دا به هم ختمېږي که نه. هلته په دې باندې خو دوی ډېرې پیسې ګټلې دا خلک به راتلو د هغوی خوا دې بوتانو له دا د دوی تجارت روان. نن سبا زموږ په دې ملکونو کې چې دا درګاهونه دربارونه وي دا داسې په اسانه ګوره نه بندوي. ته به دعوت ورکړې دا به بند کړي. دا د کروړاو او د میلیونونو روپو تجارت دی ګورئ. تو دومره پیسې ګټي چې زموږ په ذهن کې هم نه راځي. یو ته ستاسې چې به زموږ پلانې حاجت ته راوباسه ده په دې څه نه کېږي خو موږ به کوشش وکړو په هغه سره جیب کې نور څه وي هغه هم راواچي بیا دې داسې ووایي جیب وله پوره خالي کړي او دا خلک دغو له یې ورکوي دغه خلکو له یې ورکوي او دا ورته ښه خلک هم ښکاري. لکه اوس موږ دې کسانو ته څه وایو چې یو سړی مړ شو او منځونه دې پاتې شوي نو که دا منځونه قصدن پرېښودي نو معامله یې د الله سره ده که الله غواړي بخي او که الله نه غواړي جنې به یې بخي. او که دې سړي نه عذرن پاتې شوي بېهوش او دومره بیمارو چې به ځان نه پوهېدو عمر یې زیات شوی او دماغ یې ګډوډ شوي نو بیا ته الله د سره تپوس نه کوي نو کفاره به کې د سره شتي نه پیسې چې ورکوي د قضا منځونو دا په شریعت کې سره شتي نه. خو دې مولیانو له حساب جوړ کړی دی د یو منځه په بدله کې به دومره ورکوي د بل په منځه په بدله کې به دومره ورکوي او چې یو ښه سړی درته معلوم وي هغه له یې ورکړه هغه دا پیسې راوړي مولوي صاحب له ورکړي تجارت ته روان. اوس که ته مولوي صاحب پوه هم کښېنه هغه وایي دا خبره ستا صحیح ده چې دی نشتي خو د خېټې سره به څه کوو او تجارت لارې راباندې ته ټولې بندې دا مه کوه اسقاط مه کوه ختمونو له مه ځه نه دا خو ټولې لارې دې رابسې بندې کړي او دې نه بغیر زموږ ګزاره نه کېږي. ما پسې ورځ یو کس راغی وی مولوي صاحب راته حساب کړی دی چې ستا د مور نه چې کوم منځونه پاتې شوي نو څه تقریبا 2 لکه روپۍ جوړېږي اورې کم او که اورې نه کم. ما ورته ویل دا قیسې مې ټولې دروغ دي دا نشته او که هسې د خپل مور د طرف نه ورکوې خو ډېره ښه خبره غریبانو له یې ورکړه او که دغه عالم غریب وي دغه مولوي صاحب غریب وي ده له یې ورکړه خو په دې نه چې دا د مانځه کفاره ده په دې ورکړه چې دا زما د مور د طرف نه څه دي چې سټه وګره وګره خو زما به خبره مطمئن نه شو. هغه پیسې هغه چې هغه ځای ته نه وي رسولې د هغه زړه نه خوشحالي وه نو دا خلک په دې خوشحالېږي چې زموږ نه څوک زموږ دا مال ووایي زموږ د عزتونه خراب کړي. لکه دا درګاهونو والا دا دمونو والا دا کوډګر موډګر چې نن سبا راوتي د تاجران دوی د خلکو عزتونه هم خراب کړي. دا ښځې ولځي دوی ته ویډیوګانې کوي په جسم وله لاسونه وهي زیناګانې ورسره کوي بچي ته پیدا کېږي عزتونه وله خراب کړو مال وله ختم کو او د ټوله غټه خبره چې د دین نه اخلاص کو او دا خوښ دي او چې موږ ورته وایو چې دا نشتي په شریعت کې دا نشتي په شریعت کې مال مه خرابوه خپل بېعزتي مه کوه خپل دین مه خرابوه وایي دا ایجنټان دي. نو ایجنټ د یهودو نصارو ایجنټ ستا د دین خیال ساتي هغه څه وایي چې ستا دین خراب نه شي. یو سړی د یهودو نصارو ایجنټ دی هغه به کوشش کوي چې د دین څه شي خراب شي ستا ښځې بېعزته شي ستا مور او خور بېعزته شي ستا د مال تا نه ختم شي ستا محتاج شي نو الټا هغه کوم چې خیرخوا یې په هغه باندې نوم کېږي د انګریزانو ایجنټ دی او هغه کوم چې دوی تباهي کوي نو هغه ورته حق پرست ښکاري. د دوی سره داسې کې بوتان پراته کار به روان و د دې مشرکانو هم ناشنا عقل دی دا خبره ما بر کړې چې کله سړی هغه درګاه ته او هغه دربار له ورشي نو هلته یو ډبې پروت دي په هغې له پاسې لیکلي پلاني بابا په نوم پیسې ور واچوي
نو په دې باندې د منجوران او د مریدان ځان له چرس اخلي غریبانان او بنګ پیش کی او دغه څخه پس خانه شي او دغه کاری دا وي. نو یو د عقل خاون پکې نه چې دا بابا خلکو له ځامن ورکی د خلکو نه سخت لري کې دي چرسیان له چرس ولې نه ورکی او دې بنګیان له بنګ ولې نه ورکی او دوی له دوره پیسې ولې نه ورکی چې دوی به خسته جامې واغوندي دا وران شکلونه نیولي د څخه بینونه دي خېږي او بار به پولیس ولای ټوپک به نیولای سکیورټي والا به ولای ټوپک به نیولای چې څوک حمله ونه کی. عجیبه خبره خلکو له بچي ورکه ځان نه ساتل او سکیورټي ته ضرورت. الله سبحانه وتعالى په قران کې سوی واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. الله اذا الله نه علاوه معبودان نیولې دي چې دوی مرسته وکړي لا يستطيعون نصره هغه دوی مرسته نشي کولای وهم لهم جند محضرون بلکې دوی هغه ته ولاړ دي هغه چوکیداریانه کوي نو به دوی سمرسته وکړي. نو دومره په اسانه باندې خو دوی د دعوت تر رسول سم نه منو کنه. نو ډیر جواب چې کوم ورکو ډیر به د جواب رسول سم ورکو پر رسول پورې وخندل او ټوغي وکړي دی یو دا وی چې کله ته پرشتي را لګلې کړه ان كان الله ارسلك کله ته پرشتي را لګلې نو زبه د کعبه د غلاف شلومه یعنی مطلب چې د کعبه غلاف خو څوک نشلو مطلب ته دروغجنې کته رښتینه نه کنه نو دې کعبه د غلاف تلم شلو استلم نه منه. دې دویم دا وی چې اما وجد الله احدا يرسله غيرك ويستنى له الله بل څوک نو مونږ چې پیغمبر دې جوړ کړی له بلته پیغمبر او دا غیر خلک شتي د مشران شتي. ادریم وته دا وی چې لا اکلمک ابدا زه تاسو خبرې نه کوم جواب دلته نه درکو نه کته چې د پرشتیا پیغمبري نو تعالی جواب در کول دا خطر ده او کته دروغجنی او په الله دروغ جوړې نو تاسو خو بالکل خبرې نه دی پکار. تاسو سوچو کې چې وسړې یک یوازې ده په طائف کې او سره زید رضان د زید رحم سره زورور نه دی او ترتی وفات شوی دی خزتی وفات شوی ده او هغه ته درد دی عملی دعوتو کې خلکو له جواب دا ورکړي هغه په ځله بس تیر شي. رسول الله سلام چې کله دا غوی دا ټوغي ولې دی چې د پوری ټوغي کړ د پوری وخاندل وی شړو دا ځنه وی زوځي دي ځنه نو ته وی زما خو دومره وکي چې سو خبره وای ما خصوصا مکی ولا به دا خبر نه ورکوي خو غوی ما تاسو ته وکړي چې د عرب وغه مشهور خو یې غیم پرې خو ده ملمسته ولونه کړه او بیا دې ته وګورئ چې د رسول سم دا خبره د ورسول چرته مکی ته چې به کس خدل تر راغله بیا صرف په دې باندې اکتفا ونه کړه بلکې د ماشومانان او دا الکان او دا کم چې غلامان او مریان د ټولي راجم کړو وې دا سړی د دې ځنه و شړې که په هر طریقې شړلې شي نو وې دوه صفونه جوړ کړو په دوه صفونه کې ولاړو رسول صلی الله علیه وسلم به په کانو باندې وشتو. زید رضی الله عنه غریب کوشش کو چې رسول صلی الله علیه وسلم بچ کی نو کله به خې طرف ته کېدو کله به ګس طرف ته کېدو کله به مخ کې کېدو کله به شاته کېدو او په دې کانو باندې چې هغه څومره لګېدل نو هغه خو ته پوس مکوي. خو دې ته وي د رسول سره اصلي محبت چې انسان دغه دفاع وکي دغه د حدیثونو دفاع وکي دغه د سنتو دفاع وکي اسی په خپل باندې ویل چې د رسول سم په نوراني طریقو کې کامیابی ده او د غیر په طریقو کې نقصان ده داسې د خلی خبرې بلکې دا خبر عملی کول غواړي. د رسول سلام د خپو مبارکونه د ویني دومره وبې دی وی چې د پیزاري د وینو نه ډک شو او د زید رضی الله عنه د سر سیری شو او دا غینه د ویني بالکل رواني شو چې هغه ودرې دینه. رسول صلی الله علیه وسلم روانو په دغه حالاتو کې چې د کانو باران پیو نو یو مخله یو باغ راغی چې هغه باغو د عتبه او د شیبه او د دوه زامنو د ربيعه نو رسول صلی الله علیه وسلم د عتبه او د شیبه دی باغ ته ورننوت
ځکه چې بله سلار نه وه. هلته بیا رسول الله وسلم خپل رب ته توجه وکړه او د الله نه دعاګانې وغوښتې. خصوصا رسول الله ته په دغه ټیم کې خپل ملګري رايدي چې هغه یوازې پاتې کړي چې د هغوی باندې به ګوره څه سخته تېري. نو دغه شان خدیجه رضی الله عنها ته رایاده شو، خپل تره ورته رایاد شو، د هغه نه وینې بهېدې. نو په دغه ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ناشنا دعا وغوښته، لاسونه یې اوچت کړو او دی ووایي چې اللهم الیک اشکو ضعف قوتي، یا الله زه تا ته د خپلې کمزورۍ فریاد کوم، وقلة حیلتي او د تدبیر د کموالي فریاد تا ته کوم. یعنی داسې مضبوط تدبیر ما سره نشته، کمزوری یم. وهواني علی الناس او د خلکو مخې ته زه سپک یم، نو د دې فریاد تا ته کوم. یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، ته د کمزورو ربي، وانت ربي او ته زما ربي. الى من تکلوني، چاته مې پرېږدې. الى بعید یتجهمني، یو لرې کس ته مې پرېږدې چې هغه راسره زیاتي کوي او تکلیفونه راکوي. ام الى عدو ملکته امري، او یا مې دشمن ته پرېږدې چې د هغه په لاس کې زما خبرې. بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره په دې دعا کې ناشنا خبر رسول صلی الله علیه وسلم وکړه. ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالي، یا الله چې ستا غضب نه وي او ته رانه خفه نه یې نو هېڅ پروا مې نشته. دا د مسلمان اهمه نقطه ده او اهمه خبره چې دا سختې د مصیبتونه به تېر کړم، یا الله خو چې ته راځي. د الله رضا، د الله نه راضي کېده په هر حال کې، او کوشش د دې کول چې الله راضي شي، چې یا الله ته رضا یې، چې ته رضا یې نو زه رضا یم. او مؤمن د الله نه شکوې او شکایتونه نه کوي، او مؤمن په الله باندې بد ګمانونه دا نه کوي چې زه الله پرېښودم، ماله داسې ورې نه راکول، ماله دغه ورې نه. په هر حال کې د الله سبحانه وتعالی نه ښه امید به ساتي. او موږ د الله نه راضي یو، خو الله دې زموږ نه راضي شي. موږ په هر حال کې د الله نه راضي یو. دا په خپل زړه کې ساته چې یا الله که زه غریب یم تا نه راضي یم، که زه مالدار یم تا نه راضي یم، که زه بیمار یم تا نه راضي یم، که زه روغ یم تا نه راضي یم، که زما بچی نشتی زه راضي یم، که زما بچی شتی زه راضي یم، که زه ټوکړې ټوکړې شم خو یا الله زه تا نه راضي یم. دا خبره په زړه کې ساتئ مضبوط. د الله نه ګیلې او شکوې او شکایتونه به نه کړي. هر حال کې د الله نعمتونه په موږ دي، په هر حال کې د الله احسانات په موږ باندې دي. یو داسې وخت څوک نشي ښوی چې په دغه وخت کې په دې کس باندې د الله نعمت نه وي. یعنې تاسو ټول سوچ وکړئ، زه یو سیکنډ داسې وښایي، یو سیکنډ په خپل ژوند کې چې په دې ټیم کې تا سره د الله نعمت نه وي. یو سیکنډ بس، یو، هېڅوک یو سیکنډ نشي ښوی. یو سیکنډ ګورئ ښه، نه څنګه به د یو سړي په زړه کې دا راشي چې زه د الله نه ناراضه یم. والعیاذ بالله، د الله نه په څه شي ناراضه کېږي، بلکې غم دا کوو چې الله ته نه راضي دی او که نه دی راضي. رسول صلی الله علیه وسلم یا الله ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالي، یا الله چې ستا غضب نه یو ته خفه نه یې نو زما هېڅ پروا نشته، دا وینې دې بهیږي او دا اډوکې دې ماتېږي او دا جسم دې ټوکړې ټوکړې کېږي، خو چې څوک راځي؟ الله راضي شي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي چې الله ستا له طرف نه عافیت هغه ډېر پراخه دی، نو مال عافیت راکړي. ولا حول ولا قوة الا بك، او طاقت زما نشتی، هیڅ توفیق زما سره نشتی مگر دا چې پتا باندې زمونږ سره خپل څه طاقت، هیڅ طاقت موږ سره نشتی، څه توفیق چې در الله طرف نه. نو رسول صلی الله علیه وسلم دغه خبره وکړه. الله سبحانه وتعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا سم دفاع وکړه، سم زیری ولا ورکړو، سم خوشحالیانې ولا ورکړه. او په دې ذکر رسول صلی الله علیه وسلم چې دعا وغوښته، دې ټیم کې دعاګانې ښه قبلېږي چې په انسان باندې سخته راشي او د لاس اوچت کړي چاته
اللات. الله سبحانه وتعالى بقرآن کې سوی أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، هغه څوک دی چې په یو سړي باندې سخت وي او هغه چغې وي او د هغه د چغې واوري او د هغه د دعاګانې قبول کړي. څوک دی؟ الله سبحانه وتعالی، بل څوک نه. د الله د درد دروازې همیشه کولاو دي. نو څه ضرورت دی د مخلوق ته چې له بل چا در لځي؟ د هغه رب در لځه دروازې کولاو دي چې څه ترې غواړي هغه پرې قادر دی. رسول سم د دعاګانې غوښتې او د وینې ته به یې دی. نو د ربیعه دي زامن او عتبه او شیبه دوی رسول سلم ولیدو. چې ولیدو نو حالانکې دا دواړه ګورې ډېر سخت دشمنانو د اسلام، ډېر سخت دشمنان، او دوی په ابو طالب پسې په جرګو کې به ورغلي چې د خپل واره دا ګوره بند کړي دعوت نه کېنې زموږ د لاس نه به ورته نقصان ورسي. خو دومره ده چې دې ټیم کې د دوی په زړونو کې شفقت راغی او نرمي پکې رالوي کتو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې غواړي، زخمی دی او کم کس چې ورسره راغلی زید رضی الله عنه هغه هم زخمی دی. نو د دوی سره یو مري و، یو غلام و چې هغه نصرانی و او د هغه نوم و عداس. دې دواړو د عداس ته اواز وکړ، ورته یې وویل چې لاړ شه انګور راواله او دله یې ورکړه چې ویې خوري. نو هغه لاړ انګور یې راواغېستو، په یو لوښي کې کېښودو، په رسول صلی پسې ورغی، ورته یې وویل د رسول صلی مخې ته کېښودو، ورته یې کل خوره. رسول صلی وږی شوی یم، زخمي شوی یم. وایي چې فلما وضع النبي صلی الله علیه وسلم فیه یده، کله چې رسول صلی په دې انګورو کې د خپل لاس کېښود نو ویې بسم الله او بیا یې وخوړ. نو بسم الله وی او بیا انګور وشکو ویې خوړ. فنظر عداس فی وجهه، عداس یې حیران شو، رسول صلی الله علیه وسلم ته کتو، بیا ورته ویل چې والله ان هذا الكلام ما يقوله اهل هذه البلاد. دا کومې خبرې چې تا وکړې دا خو دې ملک والا او دا علاقې والا څوک دا خبرې نه کوي. رسول صلی الله علیه وسلم ومن اي البلاد انت یا عداس؟ ویل ته د کوم ملک؟ تر دې علاقې نیس؟ ویل نه، زه خو انا رجل من اهل نینوا، زه خو د نینوا علاقې یم، عراق کې علاقه دغې ته څه ویلی کېږي؟ نینوا. زه خو د نینوا یم او نصراني یم. رسول صلی الله علیه وسلم من قرية الرجل الصالح یونس ابن متى، ته دا هغه نیک سړي د کلي نه یونس ابن متى. عداس بیا ښه حیران شو، ورته یې وما یدریک ما یونس، تا ته څه پته ده یونس علیه السلام، ته یې څنګه پېژنې؟ رسول صلی الله علیه وسلم مسکی شو، وایي ذاک اخي او زما ورور دی، کان نبیا و انا نبی، هغه هم پیغمبر او زه هم پیغمبر یم. او هغه د رسول صلی الله علیه وسلم په هغه ورور باندې دې سختي راغلې او هغه هم دغه شان په سخته کې د رب العالمین سره رابطه کړې وه. د پیغمبرانو یو شان طریقه ده چې دوی په هر حال کې خپل رابطه د چا سره ساتي؟ د الله سره یې ساتي. الله سبحانه وتعالی په سورة الانبیاء کې د پیغمبرانو د واقعو ته اشاره کړې ده. ونوحا اذ نادى من قبل، نوح علیه السلام یې موږ ته آواز کړی والله وایي. وایوب اذ نادى ربه، ایوب علیه السلام یې خپل رب ته آواز کړی. وزکریا، زکریا علیه السلام یې، او الله سبحانه وتعالی پکې دغه یونس علیه السلام تذکره هم کړې ده. دته ویل کېږي ذو النون، اول ورته وایي ذو النون، نون په عربۍ کې مهي ته وایي، مهي والا. نه ده سره د مهي هغه واقعه راغلې وه. او ځکه الله سبحانه وتعالی د خپل پیغمبر ته دام ویلي فاصبر لحکم ربک ولا تکن كصاحب الحوت. اے پیغمبر وی صبر وکړه، ګوره زما امر ته صبر کې، ځان به د مهي ولا بشان نه کې. ګوره مهي ولا شي چل کړو د الله د امر نه بغیر هغه وته دی علاقې خپه شي او تله بیا کېشته هغه واقع موږ تفصیلا ذکر کړی. نو د مهي د خېټې نه الله سبحانه وتعالی ته آواز وکړو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا الله زه ظالم یم، ته پاک د هر څه.
وی دی ملائکو الله ته وی چې الله دا اواز اشنا دی خود ناشنا زین راځي او دا اواز شدید زین راځي چې موږ د دې زین مخکې نه دی اورېدلی ځکه چې د نیک اعمال برخیږي کنه الیه یصعد الکلم الطیب الله وی دا پاکې خبرې د ذکر او اذکار دا کوم ځای ته خیږي بر الله ته خیږي الله ته تسنی پیژنوي نو دا خو یونس دی زما بنده مې خېټه ته مغزار کړه هغه یې الله یونس علیه السلام د خدا اعمال او د خدا اعمال معروف او پاسمانونو والو کې ځکه ځکه اکثر د ملګرو ته د نصیحت کوم چې کوشش وکړئ چې تاسو معروف شئ په کوم ځای کې پاسمانونو کې هیڅ خبره نه کوي زموږ کې څوک نه پیژني او ډیر دي سي معروف دي په زمکه کې چې هغه مجهول دي په اسمانونو کې او ډیر دي سي مجهول دي په زمکه کې چې هغه معروف دي په اسمانونو کې همدغه کامیاب دي چې معروف دي په اسمانونو کې نو دې نیک سړي د اعمال برخیږي کنده معروف شي ملائکه به پیژني الله اکبر ته د الله بندګي ډیره کوه ملائکه به ته پیژني دغه پلانې عمل او چې کله مړ شوي د اسمانونو به د بسیم جاړي د ځمکې به د بسیم جاړي د ملائکه به د بسیم خپي هر څه به د بسیم خپي او چې کله بيدینه وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی وی جنازه ضروري ولې ضروري که جنتی دی نو چې خپل ځای ته ځي او که جهنمی دی نو چې خلک تیسي شي دمش رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مړې په دوه کې یو دی یا به دمکیږي او یا به خلق دمکیږي والعیاذ بالله یا به دمکیږي او یا به خلق دمکیږي نو ډیر مړي دي چې خلق ته دمشي خو هغه نه دمکیږي والعیاذ بالله الله یې موږ د حالاتونو ساتي یو شری انساني بی دین انساني ضرري انساني نو دا ونی او ګټي دم خوشاله شي چې کله دې مړ شي نو انسانانو خوشاله شي خو په خپل دې دمنش او یو هغه دی چې دمشي په خپل او د ټول انسانان په خپل الله دې موږ به خلکو کې وګرځي ځان دې سکی کنه دې سي چې مړ شي او ذکرم ژوندې خلکم یادې ځان دې سکی والله لازم کته کړو پتی لک پتیش او سم جیدادونه واخلې حکم مړ شو کیسه دې ختمه شو غړ بچاین د دنیا نه تللی دي غټ بچاین د دنیا نه تللی دا اوس سم زور او سم بچایو هیڅوک نه دی او غریبانان مؤمنان چې د یو وخت روټي به سره نه و هغه به د قبرونو کې په زرګو کلون نه پراته دي او خلک یادې ته وایي چې سړی چې په دې زمانه کې وو الله سبحانه وتعالى دې موږ د خلکو کې شمار کړي چې د مرګ نه بعد دغه ذکر ژوندې پاتې شي او خلک یادې او خلک ول دعاګانې غواړي نو دې سره چې عداس راولګي دنو فاكب عداس على النبي صلى الله عليه وسلم يقبل راسه ويديه وقدميه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تندې خپل کو لاسونه ول خپل کو خپې ول خپل کړي کورا په کوم ځکه الله ملګری پیدا کو موږ دعوت کې به امید نه راکې چې خبره ختم شو د چا په باغچه کې ده د چا په باغ او په پټي کې ده چې هغه دوه غټ د اسلام دشمنان دي او بیا نصرانی بیا به د مکی مشرکین چې کړه د مسلمان شو عداس نو بیا به د مکی مشرکین دا خبره کوله انما يعلمه بشر دا قران د چا خوله دی یو انسان او ته خوله غ انسان به سو کېدو د عداس به یادو الله سبحانه وتعالى پیردو کو چې دوی چې کوم د کمی جبې نسبت د قران ته کینه خو عجمی جبه او قران په کومه جبه کې دی او په عربي جبه کې دا قمقلان دي ته سوچ نه کوي عداس اخو عربي نه دی عداس عربي نه دی او دغه لغت خپل هغه عربي نه ده نو څنګه دغه نسبت دوی چې دی ته کوي په دې ځکه هغه دې خبرې ته سوچ ونه کو الغرض هغه به دا خبره کوله چې عداس دا دین خوله د رسول صلی الله علیه وسلم ته دا قران او ته خوله نو د ربیعه د دوه ځامن ولاړو
دی حالاتو ته کتو چې به هلک خو راولګېد او دغه سر یې ښکل کړو خپې یې ښکل کړې لاسونه یې ورښکل کړو نو د یو دی بل ته ویې زه هغه مري او غلام خودیم لاړو خراب شو دا سړی دی ښه کلک جادوګر دی صرف په یو راتګ سره د زموږ نه هلک واړه نو بیا دواړو آواز وکړو وی لکه یا عداس عداس تباه شي ما لکه تقبل راس هذا الرجل ته دې سړي دا سر ولې ښکلی هغه ورته وي یا سیدي ما فی الارض شیء خیر من هذا د ځمکې په دې مخ باندې د بشه غوره انسان نشته د خو هغه سړی تاسو یې نه پېژنئ د ما ته داسې خبرې وکړې چې هغه پیغمبر نه علاوه بل چاته نه دي معلومې نو بیا ورته هغه وویل عداسه د خپل دین دی ښه دی کردوس د هغه په دین هم نه دي ورته ویل د خپل دین دی ښه دی دغه دین ونه مني خو هغه ومنله او د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری شو نو ګوره سبحان الله د نینو علاقې یو کس د رسول صلی الله علیه وسلم په ذهن کې هم دا نه په سوچ کې هم نه چې د نینو علاقې یو کس به میلاویږي او زما سر به ښکلی صرف به دعوت نه قبلوي بلکې زما سر به م ښکلی زما لاسونه به م ښکلی زما خپې به م ښکلی چې انسان کوشش وکړي محنت وکړي نو الله د هغه محنت او کوشش هغه نه ضایع کوي د هغې نه بعد رسول صلی روان شو مکې طرف ته او د دې امتحانونو کې هغه ښه راضي و هغه خوشحاله و او د الله سبحانه وتعالی شکر یې ادا کړو واپس چې راتلو د رسول صلی الله علیه وسلم یو څو واقعې راغلې ډېرې ناشنا یو واقعه هغه دا ده حدیث کې دا راځي چې عایشه رضی الله عنها وایي ما رسول الله ته تپوس وکړو چې یا رسول الله د احد د ورځې نه زیاته سخته ورځ په تا راغلې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې او ستا قوم خو ما له ډېر تکلیفونه راکړي دي خو سخت تکلیف ما ته اله میلاو شوی و کله چې طایف ته تللی وم هغه ورځې په ما باندې ډېرې د تکلیف ورځې تېرې شوې یو رسول صلی الله علیه وسلم یوازې دی بل دا چې ځای هم نشته د اوسېدو تاسو دې ته سوچ وکړئ اوس چې موږ طایف ته لاړ شو د طایف په دې غرونو کې سره دې بجلیانو د دې هر څه سړی سي یېري او په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم به ګرځېدو نو په هغه ورځ ما ته ډېر سخت تکلیف میلاو شوی فانطلقت وانا مهموم على وجه او زه روان شوم راووتم رسول صلی الله علیه وسلم د باغ نه راووتو او روان شوم او رسول صلی الله علیه وسلم داسې روانو لکه یو سړی چې بېهوش شي کله چې په سړي باندې دا تکلیفونه ډېر شي که نه سخت خلک وایي سترګې پرې تورې شي نو دی بیا رواني خو لکه دا پته ورته نه وي چې زه چېرته روان یم اوده نو د ډېرو تکلیفونو او زخمونو او د دې وینو بهېدو د لاسه رسول صلی الله علیه وسلم داسې روانو چې لکه یو سړی چې اوده یي فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب او زه رابېدار شوی نه ومه مګر د قرن ثعالب په خوا کې او دې ته نن سبا قرن المنازل ویل کېږي کوم ځای کې چې میقات دی دې ځای چې کوم خلک ځي ټولو ته معلوم دی کوم ځای کې چې تاسو د احرام تړئ دې ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم په هوش کې راغی فرفعت رأسي ما سر اوچت کو فاذا انا بسحابه قد اظلتني نو یو وریځ زما په دې سر له پاسه وه او هغې په ما باندې سوری کړی فنظرت إليها فإذا فيها جبريل وکله چې ما دې وریځې ته وکتو نو په هغې کې څوک و جبریل علیه السلام فناداني وی ما ته آواز وکړو وی ما ته وی چې ان الله قد سمع قول قومك لك الله خبرې اورېدلي دې قوم چې تا ته څه ووي او تا له چې څه جواب درکو نو هغه الله اورېدلی دی رب العالمین د اسمان نه دا خبرې اوري د اسمانونو د پاسه په عرش د پاسه هغه دا خبرې اوري او الله هغه رد واورېدو چې کوم هغوی په تا باندې کړی وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم او الله د غرونو ملک په ملائکو کې په تا پسې رالیږلی دی او څه چې ستا خوښی هغه ورته ووایه نو حقه به ورسره وکړي فناداني ملک الجبال نو زه وخت تېر نه و چې د غرونو هغه کم ملک چې په ملائکو کې هغه ما ته آواز وکړو فسلم علیه په ما باندې سلام واچو
او به ما ته دا وی چې محمد صلی الله علیه وسلم کته غواړي ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين دا غرونو برابر کما او دلته به ریزه کما ختم بیک رسول سموینا بل ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا بلکې زما امید دی چې الله سبحانه وتعالى با د دوی د ملاګانو نه دي خلک پیدا کی او د دوی په دې نسل کې به دي خلک راشي چې هغه به یو د الله بندګي کوي او د قشانو شو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم سره غم د خپل ځان نه دی ګوره رسول الله سره غم د دین نه چې مان ویني بيدلی او د رسول الله سره غم د دین نه چې خلکو په کانو باندې وشته رسول الله سره غم دار چې دوی به مسلمانېږي او کنه به مسلمانېږي دا د مسلمان طریقه ده او دا د داعی طریقه ده چې د سره بغړ غم د سي غړ غم بو سره د اسلامي او د دین به ځکه عائشہ رضی سوی وی رسول سم چې تر خپل ځان د لپاره بدله چانه نه دا غستی کچاو ته کنځلي کړی دي کچاو ته بدی ردی ویلي نو رسول سم دا غي بدله نه راغستی ها وی کله چې د الله په باره کې خبرونه بیا به بدله غسته د الله په باره کې خبره دا غي بدل به غستو د خپل ځان د لپاره به چاته سنوي کچاو ته کنځلي وکړي کچاو بلاړي تو کړی دی به جواب نه ورکو ځکه د خپل ځان د لپاره نه ولګیا هغه الله لپاره لیکيو او دا د ساتي چې کم عالم کم داعي د الله لپاره لیکيو د خپل ځان لپاره نه لیکيا الله د ملګری ډېری الله د په دعوت کې برکت اچي الله سبحانه وتعالى مرسته کوي زې پځي دا طریقه د موږ په کار چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ایستکو چې غم ټول غم هغه د دین کوا او خپل غم مکوا چې کله ستا غم د دین سره وو نو الله به ستا مرسته کوي رسول صلی الله علیه وسلم واپس روان او په دغه ځکه یو بل ناشنا واقعه رااله او دغه واقعې نه مخکې دا خبره ساتي چې الله سبحانه وتعالى رسول صلی الله علیه وسلم په سیده ملک کو درولېګو چې دې خوشاله شي او پته ته ولګي چې پیغمبره کدا خلک ستا نه مني او تاسو سره مرګرتیا نه کوي زره سره مرګرتیا کو او پیغمبره ملائک ستا ملګرتیا کوي اے پیغمبره نیکان خلک به ستا ملګرتیا کوي کدی ونه کړه هیڅ خبره نه ده رسول صلی الله علیه وسلم را روانو یو علاقه تر ورسېږي چې هغه ته وادي نخله ویل کی ته وادي نخله د سې زو چې دلته وبم وي او د شنشنه باغونه پکېونه د ناستې لپاره دغه ځای ډېر مزدار رسول سم الته راغی الته دمو وکړه په دغه وخت کې سکسار رالو د پیریانو نه او د رسول صلی الله علیه وسلم تلاوت واوریدو په سورۃ الاحقاف کې او په سورۃ الجن کې الله سبحانه وتعالى دې خبري تذکرہ کړې په سورۃ الاحقاف کې الله سبحانه وتعالى سوئی وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ الله وکړه چې درولېګل ما پتا پس د پیریانو نه سکسان يستمعون القرآن غوږی خو د استاد تلاوت فلما حضروا قالوا انصتوا الله وکړه چې رالو استاد خواته یو بل ته نصیحت کوي غلی شي ګوره دومره ادب نه کو د پیریان دې پیریان نه ادب زده کول وای دا ګوره مسلمانان شي لانی دي او دوی چې قرآن ورته غلی شي او زمونږ موبایل اوسه پورې بند نه شوي د مسلمانانو موبایل هغه بند نه شوي د قرآن په مخ کې د مسلمانانو د موبایل اوازونه په منځ کې بند نشو او د مسلمانانو د موبایل اوازونه په درسونو کې او په بیانونو کې بند نشو دا د بارزي کړن کې دی پیریانو اول پر قرآن ووریدو او چې څنګه ووریدو انصتو دویم خبره ته ګډه ناشنا خلکو ده الله سوي فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين الله وي څنګه چې د قرآن وورید لاړو خپل قوم له دعوت شروع هغه ته نصیحتونه شروع او څنګه پکې ګیری سپینې شي په کور کې چې ته دین نشو خوې په کور کې
د ډیرو کسانو ته له اوسه پورې دا پته هم نشي چې د ښځې عقیده څه ده. دا ته ګورې داسې یو تریخ حقیقت بیانوم که تاسو ډېر مخ واړئ خو نشئ اړولی دی. ډېرو کسانو ته زموږ سره په دې جومات کې به هم ناستي چې هغوی ته دا پته نشي چې د ده ښځه پیر پرسته ده، قبر پرسته ده، د بریلیانو عقیده ده، د شیعګانو ده، د صوفیانو ده، د موحدینو ده، الله پیژني او که نه پیژني، پیغمبر پیژني او که نه پیژني. نه نه، اوس هر پراټه پخوي او که نه پخوي، انګولی څنګه پخوي چې سړی د خپلې ښځې د عقیدې نه دی خبر، ټول عمر ورسره تیر کړي او بچي تې راوړي او خو دا ورته پته نشتی چې زما د دې ښځې څه عقیده ده، در الله مبارک یې څه وایي، دا څه وایي د پیغمبر مبارک. دا خو پرېږده، دا خو لا ښځه ده. ډېر کسان داسې دي چې هغوی ته لا دا پته هم نشي چې زما د دې مور پلار څه عقیده ده، دوی څه وایي. داسې ورځ خو یې تپوس وکړه چې دوی د دې باباګانو مبارک یې څه وایي، دوی د دې تعویذونو مبارک یې څه نظریه ده، دوی د دې قبرونو مبارک یې څه نظریه، دوی د پیغمبر مبارک یې څه وایي چې راشه په دې خو یې پوه کړم که نه. دا دعوت نشي کول. او پیریانو چې څنګه قرآن واورېدو نو څه چلې وکړو، ایمان یې راوړو نو دعوت یې شروع کړو او څه ناشنا خبرې وکړې. څه یې وویې، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بین یدیه. وی موږ داسې کتاب واورېدو چې موسی علیه السلام نه بعد نازل شوی، او د موسی علیه السلام سره چې کوم کتاب و، عیسی علیه السلام سره چې کوم کتابونه، څومره کتابونه چې د قرآن نه مخکې دي، د قرآن یې تصدیق کوي. بیا دې ته وګوره په دې باندې هغوی پوه شو، خو په موږ کې لا ډېر په دې خبره نه دي پوه. وګوره څه یې وویې، یهدي الی الحق وإلی طریق مستقیم. نیغه لار وي دغه قرآن یې ښیي. او زموږ هغوی د قرآن په درسونو کې مه کښېنه، خېټه به دغه خرابه کړي. دا چې پکې کوم هغه چې د دین سره تعلق ساتي، دا د هغوی خبرې دي. ګورئ د قرآن په درسونو کې به عوام نه کښېني، دا د علماو کار. او دا پیریان په ټکه پوه شو چې د هدایت لاره کومه ده، هغه د قرآن دی. بیا مخکې ته الله سبحانه وتعالی واقع ذکر کړی، موږ تفصیل نه ذکر کوو، د هغې لپاره د تفسیر درسونه واورئ. زما تاسو کې ما ښه تفسیر کړی. په سورة الجن کې الله څه وایي، قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وایي د مسلمانانو ته او د انسانانو ته چې ما ته وحی شوی ده چې یقینا اورېدلی و قرآن بعض کسانو د پیریانو نه. دې نه دا ثابته شو چې کوم ټیم کې پیریانو قرآن اورېدو نو رسول صم ته پته نه وه، پته ورته وکړه نه وه، نو څنګه ورته پته ولګېده، الله ورته ووایي. خو دا آیت مې دې دپاره ووایي د یو بل سره به د پیریانو خبرې شروع کړي. کله چې د رسول صم د تلاوت ختم شو نو څه ووایي، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. یقینا وایي څه عجیبه قرآن موږ واورېدو، ناشنا خبرې وي، څه خوږې خبرې وي، دومره زر یې په هغو باندې اثر وکړو. او موږ کې ډېر خلک داسې شته چې دا قرآن بیانولی کېږي، ترجمې، تفسیر، دعوتونه، بیانونه، دقه شی دی. تبدیلي پکې نه راشي. څه تبدیلي به راشي په یو سړي کې چې هغه په دې نیت باندې دعوت نه اوري چې زه پرې عمل کوم. بعض داسې ملګري بعض چې هغوی په دې درسونو کې کښېني، ډېر شوق وله ورکوي او ښه راځي او ځان ستړی کوي، خو درجه عمل نه کوي. هغه ظاهري عمل پکې هم نه ښکاري چې دی د درسونو متاثره شوی دی، څه ترقي ستا په ژوند کې راغلی ده. او په دې پیریانو باندې دومره زر اثر وکړي. نو بیا دویمه خبره یې څه وکړه، یهدي الی الرشد. هدایت کې کوم طرف ته، نیغې لارې ته. دا خو صحیح شو، قرآن هم عجیبه دی، ناشنا فایدې پکې، ناشنا حکمتونه دي، هدایت ورکوي نیغې لارې ته. خو تاسو څه وایئ، الله وی هغه ووایي فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. ایمان په موږ راوړو، الله اکبر. او دا ولې ورځې نه وایي شرک به نه کوو، پته ورته ولګېده چې قرآن د دې خبرې خلاف دی. او زموږ هغې ته چې وایي شرک مه کوه، ښه تا ته زه د مکې د مشرکانو په شان ښکارم، وایي زه سره بوتانو بندګي کوم.
او پیریان په اول پیر سره پوه شو چې قرآن د څه خلاف دی، د شرک خلاف دی، شرک نه مني. د دې سره د رسول صلی الله علیه وسلم هغه زړه ته ښه تسلي میلاو شو چې پیغمبره که نه مني د انسانان کنه پیریان خو یې مني کنه. الله په سورة الجن کې دا خبره ذکر کړې ده، کله چې د الله بنده ودرېدو، الله بنده څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. تلاوت یې شروع کو، د الله طرف ته بلنه کوي، الله طرف ته بلنه، قرآن د تلاوت دا هم دعوت دی. الله وی د پیریان په داسې راپڼ شو، ټول جمع شو او د قرآن ته غوږ یې ایښی و. الله ورته پیغمبر مخه پکې که طایف والا ونه مني پیریان یې مني، او که طایف والا ته یوازې پرېښودی زه دې ملګری یم، دا ټول طایف به دله پې روان وم الټه به یې کم پې. رسول وسلم را روان و د مکې طرف ته، خوشحاله و. یو سړی چې څه ګټه یې کړې ده چې خوشحاله و. پیریانو راوړو یو خوشحالي ده، بله څه خوشحالي؟ انصاري ایمان راوړو، بل ملایکه راوړو، بس دې په دې خوشحاله شو رسول صلی. او که دا نه وي بیا به رسول خفه وي؟ خوشحاله په دې دی چې د الله د دین خدمت یې کړی، خوشحاله په دې دی چې د الله دپاره قرباني ورکړې ده. که دې پیریانو ایمان نه ویم راوړی نو رسول صلی الله علیه وسلم خو د خپل دعوت په دې خبره خو نه پرېښودو چې طایف کې زما خبره چا ونه منله. که الله د ملایک نه وی رالېږلی او الله راولېږو هغوی نه مه کوه، که نه یې م رالېږلی رسول صلی الله علیه وسلم دپاره دا خبره څه غټه نه وه، ځکه چې هغه دا خپله ذمهواري ګڼلې د دعوت او دین رسول هر ځای ته. رسول صلی را روانو خوشحاله. کله چې دغه ته رانږدې شو د مکې ته نو دې زید رانوتی یا رسول الله کیف تدخل علیهم، ته څنګه بیا په دې قریش والا پسې ځې ورننوځي د مکې ته وهم اخرجوک، هغوی ته راویستی، هغوی چې تا سره تا ته چې کوم تکلیفونه در رسولي، تا سره چې څه کړي، ته بیا ورننوځي، څنګه به ورننوځي؟ رسول صلی الله علیه وسلم یا زید ان الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، ته ګوره وی الله څنګه لار زموږ دپاره وباسي. دا کومه خبره چې ته کوې صحیح ده چې داسې ده، خو ته ګوره الله څنګه لار راوباسي. وان الله ناصر دینه ومظهر نبیه، الله د خپل دین مرسته به کوي، د خپل پیغمبر به راښکاره کوي، هغه له به عزت ورکوي. فلما انتهى الى مکه، کله چې دوی ورسېدو څه ته؟ مکې ته. او په مکه کې ورسېدو حرا ته، کوم ځای کې چې غار حرا دی، هلته چې کله ورسېدو نو یو کس یې ولېږو په اخنس ابن شریق پسې، او هغه ته ووایي چې ماله امان راکه. یعنې په هغه وخت کې دا طریقه وه، نو هغه به اعلان وکړي چې دا سړی زمونږ ملګری دی یا موږ ول امان ورکړی دی، دته څوک څه نشي ویلی. نو هغه قبیلې او بیا د دې قبیلې احترام کوو، نو د هغې د لاسه به دغه سړي ته څه نه وي. نو اخنس پسې یو کس ولېږو چې ته، نو هغه ورته انا حلیف، زه خو ځان له دې یو قبیلې سره ملګری شوی یم، نو زه به څنګه تا سره مرسته وکړم او تاله به ځای درکړم. بیا رسول صلی یو کس ولېږو په سهیل ابن عمرو پسې، نو سهیل ابن عمرو ورته دا وایي چې موږ بنو عامر خاندان والا د بنو کعب خاندان په مخ کې چاله امان نشي ورکولی، ځکه چې غټ خاندان دی. نو موږ څنګه هغو ته ووایو چې دا سړی زموږ په امان کې دی او ده ته به څه نه وایي. نو بیا رسول صلی یو کس ولېږو په مطعم ابن عدي پسې، دا مطعم ابن عدي د دې ډېر بعض داسې واقعي دي چې ډېره مرسته یې کړې مسلمانانو سره. یو واقعه پکې تېره شوې وه، کله چې هغه لوزنامه ولیکلی شوه نو د هغې په ماتولو کې د ده ملاس و. رسول صلی یو کس ولېږو په مطعم ابن عدي پسې چې داسې خبره، هغه وایي نعم راځي، د هېڅ خبره نه ده. ورته ووایه چې راشي. رسول صلی چې څنګه ورننوتو نو هغه خپل زامن راولېږل دغه ځای ته، او دغه ټولو سره اسلحې وي او هغه سره په خپله هم راغی، او بیا دې زامنو ته ویې لاړ شئ د کعبې دا ګوټونه چې کوم دي په دې ټولو ګوټونو باندې ودرېږي او زه درځم. د ځان سره رسول صلی بوتو،
کله چې کعبې خواله ورغی قریش په سخته غوسه کې چې دی اوس په دې باندې اکتفا نه کوي چې دلته خو دا مصیبت موږ ته جوړ کړی دی، اوس د قریش د دې ځای نه ووتو لاړ طایف ته او ته ښه په غوسه کې هلته هغوی خبر هم دلته ورکړه چې دی دلته راغلی. نو چې څنګه دوی ورننوتو نو مطعم بن عدي په زور ووی فإني قد أجرت محمدا، دا سړی ګورې زما په امان کې دی، ګورې لوز مولا ورکړی تا ته څوک څه نشي ویلی. رسول صلی ته ویې زه چې ته څه کې کوه. نو رسول صلی او زید بن حارثه رالو طواف یې وکړو او حجر اسود یې ښکل هم کو او مطعم بن عدي ولاړو او زامن یې ټول وړه ټولو سره اسلحې او چا ورته څه نشي ویلی. په دغه ټیم کې ابو جهل راپاسې وی امجیر ام انت متابع، امجیر انت ام متابع، ته دا سړی لکه په خپل امان کې رانویشتی که نه مسلمان شوی که څه. د ابو جهل ډېر خطرناک سړی و، یو سړی به یې نه پرېښود. هغه نه نه مجیر دا خو دله ما بس دغه ورکړی امان مې وله ورکړی دی چې ته ما سره یې یا زما په امان کې تا ته به څوک سره. هغه ورته صحیح ده قد اجرنا من اجرت، چې تا ول امان ورکړی زموږ د طرف نه دی په امن کې دی موږ ته څه نشي ویل. رسول صلی الله بیا دغه د ښه نه دي هېر کړي، د هغې تذکره ما په تېر شوي درس کې کړی و. کله چې جنگ بدر کې څو مشرکان قیدیان شو او یا مشرکان قیدیان شو. رسول صلی الله علیه وسلم وی لو کان المطعم ابن عدي حیا، که چېرته مطعم ابن عدي و ژوندی وی که نه ثم کلمني فی هؤلاء النتنه او د دې مردارو مبارکې ما سره خبرې کړې ولی ترکتهم لها، نو دا به یې پرېښودو. که مطعم ابن عدي به خپله وی ځکه چې هغه موږ سره مرسته کړې او دا غټه مرسته ده چې قریش ټول د یو سړي خلاف دي او په انتظار دي چې دی به کله واپس راځي د سره موږ ګورو او دی وایي چې ده ته څوک څه نشي ویلی که ده باندې څوک ګزار کوي لکه په ما چې ګزار کوي او د ده چې څوک بېزتي کوي دی زما بېزتي کوي. نو دا غټه مرسته یې د رسول صلی الله سره کړې ده. رسول صلی الله بیا د هغه د خو جواب په خو سره کړی دی او دا د مسلمان طریقه ده. د دې سره چې دی زموږ د درس هم اختتام ته ورسېدو. انشاءالله پر روان درس کې به بیا باقي تفصیل ذکر کوو چې رسول صلی الله علیه وسلم بهر دعوت شروع کړی نو ابتدای په طایف باندې وکړه او بیا نور ځایونو ته به کوم تللی دی. هغه کوم ځایونه چې رسول صلی الله علیه وسلم تللی او هغه کومې قبیلې دي چې رسول صلی الله علیه وسلم دعوت ورکړی دی انشاءالله دا به پر روان درس کې ذکر کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې د عمل کولو او الله سبحانه وتعالی موږ د هغه په نقش قدم روان کړي او څنګه چې الله سبحانه وتعالی موږ په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي وو ته شان د الله سبحانه وتعالی موږ په جنت الفردوس کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو سره یو ځای کړي او الله سبحانه وتعالی په سوریه ولا باندې خصوصي رحم وکړي او الله سبحانه وتعالی د هغوی مړي شهیدان وګرځي او الله یې د هغوی له غړله جامه ورکړي او الله یې د هغوی وږی موړ کړي او الله یې د هغوی بیمار له شفا ورکړي او الله یې د هغوی نه یره ختمه کړي او الله دې هغوی باندې امن راولي او څوک چې د هغوی سره ظلم کوي رب العالمین دې تباه او برباد کړي او الله سبحانه وتعالی د هغه د نور خلکو دپاره عبرت وګرځي او الله دې د هغوی د ښځو عزتونه وساتي او څوک چې د هغوی زنانه بې عزته کوي او څوک چې د هغوی ماشومانان یروي او څوک چې د هغوی بوډاګان بې عزته کوي نو الله سبحانه وتعالی دې داسې تباه کړي لکه څنګه چې ابرهه او د هغه ملګري تباه کړي او د هغوی لپاره خصوصي دعاګانې غواړي ځکه چې هر انسان نه به د هغه څه تپوس کېږي چې څومره د هغه طاقت او څه د هغه په طاقت کې نو دا خو زموږ په طاقت کې دی چې موږ د هغوی لپاره دعاګانې وغواړو نو دعا غوښته دا غټه خبره ده